د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقي صاحب سره په کابل کې د سعودي عربستان شاهي دولت سفیر ښاغلي فیصل طلق البقمي ولیدل. په دغه ناسته کې د افغانستان او سعودي د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، سعودي کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو رسولو او په ټوله کې د دوه اړخیزو اړیکو کې له شته فرصتونو څخه پر استفادې خبرې وسوې. د ناستې په سر کې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته هرکلی ووایه او د افغانستان او سعودي اړیکې ارزښتناکې او تاریخي وبللې. هغه ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو تبادله باید زیاته سي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې د سعودي حکومت د افغانانو لپاره د حج او عمرې په کوټه کې باید زیاتوالی راولي او همداراز سعودي کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په رسولو کې هم مرستې ترسره کړي. د سعودي سفیر په خپل وار سره د افغانستان او سعودي دوه اړخیزې اړیکې تاریخي وبللې او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې غواړي په کابل کې د خپل حضور له لارې په مختلفو برخو کې افغانانو سره مرستې ترسره کړي. همداراز ښاغلي فیصل طلق البقمي وویل چې دواړه هیوادونه کولی سي په مختلفو برخو کې کار وکړي او هغه زیاته کړه چې په کابل کې د دوی د سفارت د فعالیت د بیا پیل موخه دا ده چې له ټولو شته ظرفیتونو څخه ګټه پورته سي.